پر محسن داوړ سخت او وژونکی برید. محسن داوړ چې په ټاکنیز کمپاین روان و پر موټریز کاروان یې سخت برید سوی دی. محسن داوړ چې د قومي جمهوري غورځنګ ګوند مشر دی نن سهار یې د موټرو پر کاروان سخته حمله سوې ده. دا چې یاد برید چا او څنګه کړی او د محسن داوړ روغتیایي حالت څنګه دی، که غواړي پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د محسن داوړ د موټرو پر کاروان برید. د پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوري غورځنګ ګوند د مشر محسن داوړ د موټرو پر کاروان ډزې سوي چې هغه ته پکښې زیان نه دی اوښتی. راپورونه ښیي چې د داوړ پر کاروان د ټاکنیز کمپاین لپاره د میرانشاه په تپې سیمه کې ناپېژندل سوي وسلوالو ډزې کړي دي. د پولیسو په وینا محسن داوړ زغروال موټر کې سفر کاوه او خوندي پاتې دی. ویل سوي چې په دغه برید کې نور چاته هم زیان نه دی اوښتی. له دې وړاندې په ډیره اسماعیل خان کې د جمعیت علماء اسلام ګوند پر مشر مولانا فضل رحمان او په باجوړ کې هم پر یوه انتخاباتي کاندید ډزې سوي دي. د پاکستان حکومت یو شمیر مخالفو نمایندانو ته یې خبر ورکړی چې د ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې د بریدونو خطر موجود دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.